موږ او تاسو هره ورځ شاوخوا 9 وارې یوه دعا کوو، بهترینه دعا کوو او له الله جل جلاله نه مرسته او کومک غواړو. تاسو به هم حیران سئ چې کله موږ دومره ډېرې دعاګانې کړي او بیا هره ورځ 9 وارې په مانځه کې کوو. ایاک نعبد و ایاک نستعین. دا موږ په هر مانځه کې په هر رکعت کې وایو. یا الله خاص تا ته بندگی کوو او خاص له تا نه مرسته غواړو. چې خاص بندگی ستا کوو یا الله مرسته هم بیرته له تا نه موږ غواړو. نو چې یو نفر خاص دی الله جل جلاله بندگی کوي که نه او بیا خاص له هغه نه مرسته او کومک غواړي، دا څومره بهترینه دعا ده. دا په دې معنا ده چې موږ او تاسو په هر ډګر کې د الله جل جلاله مرستې او کومک ته ضرورت او اړتیا لرو. ډېر کرته زموږ چیرته یو کار بند وي، یو څه مسایل راته سخت وي، په جنجالونو کې راګیر یو، یو کار مو نه چلیږي، کاروبار مو پر مخ باندې نه ځي، نو موږ تاسو ورته په ځای د دې چې له الله جل جلاله نه مرسته وغواړو تشویش ورته کوو، غم ورته کوو، دې پسې منډه که، هغه پسې منډه که، دلته لاس واچوه، هغه کار وکړه. هغه حقیقي کار، هغه تر ټولو مهم کار هغه زموږ ستاسو هیر وي چې هغه له الله نه مرسته غوښتل دي چې یا الله ما ته دا کار آسانه که، یا الله ته پکې برکت واچوه، یا الله ته ما ته توفیق راکړه چې په ښه طریقه باندې انجام کړم. ډېر زیات تاثیر کوي دا زموږ او ستاسو په ژوند کې چې کله دعا له زړه نه وي او له الله جل جلاله نه تاسو مرسته وغواړئ. کله چې تاسو کاروبارونه کوئ، تجارتونه کوئ، نوې نوې پروژې په کار اچوئ، نوې نوې کارونه پر مخ باندې وړئ، له هر څه نه وړاندې کوشش وکړئ چې اول دا اړیکه له الله جل جلاله سره برقراره کړئ. اولنۍ رابطه باید تاسو له الله سره وکړئ. زه په خپله باندې اراده مې کړې ده د خیره چې یو مکتب جوړ کړم. تاسو یقین په الله وکړئ چې زه ورته په سجده کې دعاګانې کوم چې یا الله زه له تا نه آساني غواړم، یا الله ته دا کار ما ته آسانه که، ما ته توفیق راکړه چې په ښه طریقه باندې انجام کړم، په سمه توګه باندې پر مخ باندې بوځم. دا ولې زه دا کار کومه؟ دا د دې په خاطر باندې چې زما زړه له الله سره ده. دا د دې په خاطر باندې چې دعا په خپله باندې یو مهمترین عبادت ده. لکه څنګه چې مونځ زموږ ستاسو په ژوند کې بهترین مهمترین عبادت ده، دعا تر هغه هم کمه نه ده. نبی علیه الصلاة والسلام مثال ورکړی چې دعا دا د مغز مثال لري. د انسان په جسم کې دا مغز څومره مهم دي. دغه رقم په عبادتونو کې، په بندګي کې، د الله جل جلاله په بندګي کې دعا دومره مهمه ده لکه مغز د انسان په دې جسم کې. په بندګي کې خو موږ تاسو الله جل جلاله یادوو، خو په دعا کې بیا الله جل جلاله یقینا چې حاضر او ناظر ګڼو او ډایرکټ مستقیما د خپل عاجزي الله جل جلاله ته ښکاره کوو چې یا الله زه ستا مرستې ته اړتیا لرم، یا الله زه ستا کومک غواړم، یا الله ته زما همکار شه، یا الله ته زما مرستندوی شه، یا الله ته زما لاسنیوی وکړه. نو ای مسلمانانو، ای خوږو ورونو، ای خویندو، کله هم چې تاسو کارونه کوئ، کله هم چې تاسو یو مشکل سره مخامخ شوي یئ، کله هم چې تاسو حاجت لرئ، نو الله جل جلاله ته په عاجزۍ باندې، الله جل جلاله ته په مکمله توجه باندې لاسونه جګ کړئ او د زړه له اخلاصه دعا وغواړئ چې یا الله دغه یو مشکل سره مخامخ شوی یم، یا الله ته یې اسانه کړه. یا الله مخې ته دومره یو غټ کار راپروت، یا الله دا کار خو زه پرته ستا له مرستې نه نشم انجامولی، یا الله ته زما مرسته وکړه، یا الله ته زما کومک وکړه، یا الله ته ما په دې کې کامیاب که. یا الله که ستا مرسته نه وي، یا الله زه به څه وکړم؟ زه خو یو انسان یم، خپل کوشش کوم، خپل مرسته، خپل هڅه کوم، یا الله خو برکت اچونکی، توفیق اچونکی او یا الله کامیابونکی ذات خو ته، یا الله. یا الله سخت مریض یم، یا الله ناچاره یم، یا الله وضعیت می خرابه ده، یا الله علاجونه مې وکړل، منډې ترړې مې ووهلې، هر څه مې وکړل، خو شفا ورکوونکی خو یا الله ته، یا الله ته ماته شفا راکړه. ولادت مې مخې ته ده، خورکۍ کولی شي دعا وکړي چې یا الله دا یو سخت کیس ده، یو سخت حالت ده، یا الله ته یې اسانه کړه،
په خیر و عافیت سره یا الله زما دا بچی نیک صالح او سالمه دنیا ته یا الله راوله. یا الله ما له مرګ نه، له خطر نه، له مریضي نه، له سختو حالاتو نه یا الله وساته. یو نفر د کاروبار شروع کوي د زړه له اخلاصه الله ته دعا وکړي او بیا په الله جل جلاله باندې یقین وکړي او باور وکړي او توکل وکړي او خوشحالي احساس به تاسو ته پیدا شي او ان شاء الله ورځ تر بلې به په خپلو سترګو باندې وینئ. للمر غوندې به تاسو ته ښکارئ چې د الله جل جلاله مرسته له ما سره ده. تاسو یقین په الله وکړئ چې کله زه دعا وکړم للمر غوندې ما ته ښکاره کېږي چې الله جل جلاله له ما سره کومک کوي، الله جل جلاله ما سره مرسته کوي، الله جل جلاله زما هر کار آسانه کوي، زما په مخ باندې الله جل جلاله رڼایي راولي. مهمه دا چې موږ تاسو خو له زړه نه دعا وغواړو کنه، مایوسه خو نه شو. نو مخکې له دې نه چې تاسو تکیه ووهئ په دنیا باندې یا په اسبابو باندې یا په پیسو باندې یا په خلکو انډیوالانو خپلوانو باندې یا په خپلو کمالاتو او مهارتونو باندې، له هر څه نه مخکې باور او یقین او اعتماد په الله جل جلاله باندې وکړي. له هغه سره دا اړیکه ډېره ښه برابره کړي. الله جل جلاله سره لوز وکړي چې الله زه غواړم چې حلاله روزي وګټم، غواړم چې خدمت وکړم، غواړم چې ځان ته مې خیر ورسیږي، خپلې کورنۍ ته نورو خلکو ته هم یا الله زه غواړم چې خیر ورسوم. یا الله ته زما مرسته وکړه. په دې خپل کاروبار کې ته سم مخکې لاړ شه، له الله نه دې چې مرسته غوښتي ته بیا خپله فکر وکړه ته به ولې نه کامیابېږي، ته به ولې پر مخ باندې نه ځي. نو زما ټولو نورونو نه دغه یو خواهش ده انشاءالله چې تاسو د الله جل جلاله نه د زړه له کومې په اخلاص سره دعا وغواړئ، حتی که په سجده کې ولې نه. کله چې تاسو مخکې له دې نه چې سلام واړوئ په دغه وخت کې هم تاسو دعاګانې کولی شئ. په اسانه د ویل کې پښتو کې دعا ولیکئ، په انټرنیټ کې درته ترجمه کوي په عربي کې. که نور هېڅ نه وي، اللهم انی اسألک التیسیر، یا الله زه له تا نه اساني غواړم. اللهم انی اسألک النجاح، یا الله زه له تا نه کامیابي غواړم. د اسانه دعاګانې په عربي کې دومره یوه جمله خو څوک یادولی شي. اللهم وفقني لما تحب وترضى، یا الله زه ته ما ته توفیق راکړه چې زه کامیابه شمه او توفیق راکړه یا الله د هغه څه چې ته ورباندې راضي کېږي او ستا خوښېږي. څومره ښې دعاګانې دي. دا دعاګانې کوئ انشاءالله. په لمانځه کې هم کوئ، په سجده کې هم کوئ، مخکې له سلام اړولو په دغه وخت کې هم تاسو په مانځه کې داخل د مانځه کې نورې دعاګانې انشاءالله کولی شئ. د خپل ځان لپاره هم دعاګانې کوئ او د نورو خلکو لپاره هم دعاګانې کوئ. الله جل جلاله دې زموږ ستاسو ټولو کارونه سم برابر او په سمه لاره باندې انشاءالله موږ تاسو ټول دی الله جل جلاله روان کړي. زموږ ویډیوګانې تر 1000 ویډیوګانو هم الحمدلله واوښتې. دا د الله جل جلاله فضل ده او بیا ستاسې اخلاص. زموږ په افغانستان کې ټیک ټاک اکاونټونه نشته ده. د تاسو ټولو څخه زموږ دغه هیله ده چې تاسو مهرباني وکړئ زموږ دا ویډیوګانې هر طرف ته ورسوئ. که تاسو ګروپونه وي فیسبوک کې او که صفحې مو وي، اکاونټونه مو وي، که هر څه وي، تاسو مهرباني وکړئ زموږ دا ویډیوګانې ډېرو خلکو ته ورسوئ، د دې لپاره چې زموږ دا پیغام تر ډېرو خلکو انشاءالله ورسیږي.